سلامونه وخت بخیر زموږ د دې مهال خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن جمعه د تلې 12مه چې د اکتوبر له 4 سره برابر ده. په سر کې هم پام وکړئ څه مهم خبرونو سر ټکو ده. د هېواد په 5 ولایتونو کې د بایومټریک دستګاه ورکېدو ادعا د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا دا ادعا ردوي او د دې بهیر پر روڼتیا ټینګار لري. د افغانستان پر وړاندې د لویدیځ له سیاستونو د روسیې نیوکه. سرګي لاروف وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو 100 کلن حضور سره بیا هم په دې هیواد کې بدلون نه دی راغلی. د هرات په شمال کې د پراخو عملیاتونو پیل. د دې عملیاتونو پیل د وسلوالو او طالبانو شتونه د دې ولایت تګلریزو برخو چڼېدل ویل شوي دي. او د نړۍ د امنیت په خرابېدو د امریکا تورنېدل. د روسیې ولسمشر وایي چې د امریکا او روسیې اقدامونو په نړۍ کې د امنیت د خرابېدو لامل شوي دي. بشپړ خبرونه. پر ټاکنو شمېر څارونکي بنسټونه د هېواد په 5 ولایتونو کې د بایومټریک دستګاو له ورکېدو خبر ورکوي. د افغانستان د ټاکنو د بنسټ همدا شان احتیا ورکوي چې د بایومټریک دستګاو د ورکېدل به د ټاکنو روڼتیا او سلامت ته زیان ورسوي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا دا ادعا ردوي او همداشان د بایومټریک دستګاو ورکېدو اړوند راپورونه یوازې یوه چلوټه بولي. په ولسمشري ټاکنو کې له سازمان شویو درغلیو اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. په دې وروستیو کې پر ټاکنو شمېر څارونکي بنسټونه د بایومټریک څو دستګاو له ورکېدو خبرې کوي. د افغانستان د سر خپلواک بنسټ که څه هم وایي چې دا دستګاوې د ټاکنو په ورځ د دوی د څارونکو له څار وروسته ورکې شوي. خو احتیا ورکوي چې که چیرې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا دستګاوې ونه موندي د ټاکنو روڼتیا او سلامت به له پوښتنو سره مخامخ شي. اطلاعاتی که به دسترس ما قرار گرفته در 4-5 ولایت دستگاه بایومتریک مفقود شده که بیشتر پیامدش یعنی ایره بر ما میرسانه که اینا بر تقلبات یا راههای غیر بایومتریک میخواهند که مشروعیت ببخشند. وقتی که کل مواد به کابل برسه یا هر چیز زودتر در قسمت امیه مواد حساس انتخاباتی یک حسابدهی برای نهادهای ناظر و بر تیم‌های کاندیدا داشته باشند تا این شک و تردید گم شود که خدا نخواسته چیز مفقود شده یا گویا کدام پلان تقلب گسترده وجود داره. له بله خوا د ولسمشرۍ یو شمېر نوماندان چې د درغلیو لپاره له دې دستګاو کار اخیستلو څخه اندېښمن دي د اسکارو د ټاکنیزو کمیسیونونو ناسم مدیریت یادوي. کسایی شاید باشه که از او استفاده سو کرده باشه و دیرم باید کمیسیون پاسخگو باشه. ضعف مدیریت و یا سوء مدیریت خودش یکی از مطابق قانون مبارزه علیه فساد یک جرم پنداشته میشه. بنابراین اینا خود از اینا باید پاسخگو باشه. په همدې حال کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د بایومټریک دستګاو ورکېدو اړوند راپورونه یوه شایعه بولي او د داسې افواهاتو خپرول د خلکو د ذهنونو خرابول او د ټاکنو اعتبار ته تاوان رسول په ګوته کوي. بررسی‌های ما جریان داره، انتقالات ما جریان داره. در آخر ختم تسلیمی ما یک گزارش تسلیمی از کل ولایات ما ارقام نشر میکنیم که چقدر ما چیز در کدام ساحه در کدام جای آیا بایومتریک دهی عملیات بزرگ از دست دادیم، پاور بانک، پرینتر، هر چیزی که از دست دادیم با اساس یک گزارش وسیع برای مردم افغانستان شریک میسازیم. له دې ټولو سره یو شمېر نوماندانو تل له ترسره شویو درغلیو اندېښنه کړې ده او له ټاکنیزو کمیسیونونو یې غوښتي تر څو سپینې رایې له تورو رایو جلا کړي. په همدې حال کې که چیرې د تلې په 6مه ولسمشري ټاکنو کې روڼتیا ټینګه نه شي هېواد به له یوه تازه کړکېچ سره مخامخ شي. د لویس جرګې یو شمېر استازي د مطلب په څرګندولو سره د هېواد له ټاکنیزو بنسټونو غواړي چې د خلکو د رایو په برخلیک دې لوبې نه کوي او سپینې رایې د له تورو رایو جلا کړي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا تل په عادلانه توګه د دې بهیر پر روڼتیا ټینګار کړی دی. د ولسمشرۍ ټاکنې د یوې اونۍ په تېرېدو سره په دې بهیر کې د روڼتیا له ټینګښت او ترسره شویو درغلیو څخه اندېښنې راولاړې شوي دي.
د ولسي جرګې یو شمېر استازي احتیا ورکوي چې که چیرې د ټاکنیزو بنسټونو له لوري د تلې په شپږمه ولسمشریزو ټاکنو کې روڼتیا په پام کې ونه نیول شي، هېواد به له یوې نوې کړکېچ سره مخامخ شي. د دوی په هند ټاکنیز بنسټونه باید سپینې رایې له تورو رایو جلا او اصلي پایلې خلکو ته اعلان کړي. طرفهای درگیر کسایی که رقیب هستند اونا شاید قبول نکنن و یک چالش را به وجود بیاره، ممکن که هم تا بحرانزا شود. هیچ انتخابات معنا ندارن، باز بگو یک بزور ما ریاست میکنیم. اگر کمیسیون اعلان نکرد او رای سیاه و سفید جدا نکرد، رای بایومتریک و غیر بایومتریک جدا نکرد، همیشه که باز اعلان کنن که ما زور میگیم ریاست جمهوری به زور گرفت. په همدې حال کې یو شمېر نور استازي بیا له بهرنیو هېوادونو غواړي چې د هېواد په ټاکنو کې د لاسوهنه نه کوي او اجازه دې ورکړي تر څو خلک خپل برخلیک په خپله وټاکي. آنلاین می بود، باید تا شب اعلان می شد و تو کمیسیون گفته بود این که هر قدر که میمانه اون فرصت پیدا میشه که کشورهای بیگانه و دیگه دست درازی کنه و بیشتر تعیین سرنوشت کنه. به این خاطر شاید او دفعه دو سره بود، این دفعه چند سره شوه و یا ممکن که طالب بیاره با اینا شریک بسازه. کسی بایومتریک نشده و رأی از او حساب شه، او کاملا بحث جدا هست. تشفافیت و سلامت انتخابات زیر سوال میره. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون تل د ټاکنو په روڼتیا د بې پلوۍ په دې ملي بهیر کې د درغلیو له مخنیوي ډاډ ورکړی دی. ما به قوت ارادی رهبری کمیسیون باورمند هستم، به کمیسیون شکایت باور دارم، به شکایت رسیدگی میشه. هر فردی که در این پروسه ملی میخواد خیانت بکنه و افشا به مردم افغانستان خواهد شد. که څه هم تمه ده د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې د تلې په 28مه نیټه اعلان شي، خو تېره ورځ د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا هم د افغانستان له ټولو ټاکنیزو بنسټونو غوښتي چې د خلکو رایې دې په کره توګه وشمېري او پایلې دې هم پر عادلانه توګه اعلان کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د کړکېچ حل لپاره د لویدیځ هڅې پاتې بولي. سرګي لاوروف همداشان د لویدیځ له سیاستونو نیوکه کوي او وایي چې د دې هیوادونو په افغانستان کې 20 کاله تېر کړي دي، خو د دې هیواد د کړکېچ په حل کې ناکامه پاتې شوي دي. په همدې حال کې د ولس جرګې یو شمېر استازي بیا د وسلوالو طالبانو غواړي چې د سولې خبرو اترو پایله ورکولو لپاره دې له افغانانو سره خبرو اترو ته کښېني. روسیې تل له سیاسي لارې د افغانستان د نامنیو د کړکېچ پر حال ټینګار کړی دی. دلته په مسکو کې د والدي په 14مې کلنۍ ناسه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاروف د افغانستان په وړاندې د لویدیځو هېوادونو له سیاستونو څخه نیوکه کوي. زموږ د لویدیځ سیالانو د ویناو په اړه چې وایي روسیه د لویدیځ د کمزوري کېدو په لټه ده، تاسې پوهیږئ دا د لویدیځ هېوادونو اقدامونه دي چې د دوی د کمزورتیا لامل کیږي. افغانستان د دې سکال د روښانېدو لپاره یوه ښه بیلګه ده. دوی 20 کاله هڅه وکړه ترڅو په دې هېواد کې نظم راوړي، خو د دې کلونو په تېرېدو سره یې یوازې ناکامي په برخه شوه. ښاغلی کرزی ښه پوهېږي چې زما موخه څه ده. ښاغلی لاروف همداشان د خبرو اترو له لارې د هېواد د نامنیو د کړکېچ حل لپاره د افغانستان د مخکني ولسمشر حامد کرزي هڅې چې په دې ناسه کې حضور لري ستایلې دي. دا مده په روانه میاشت کې روسیه د چین او امریکا د اساسو په حضور سره یوه ناسه ترسره کړي. له بلې خوا په ظاهره توګه امریکا د طالبانو سره د خبرو اترو بیا پیل په هڅه ده. له همدې کبله زلمی خلیلزاد او طالبانو پلاوی د 3 او 4 په ورځ اسلام آباد ته تللي دي، خو یو شمېر قانون جوړونکي بیا په دې اند دي چې د سولې ټینګښت یوازې د افغانانو او طالبانو ترمنځ خبرو اترو له لارې شونې ده. طالبان اگر بخواهند برای حل مسالمت‌آمیز دست پیدا بکنند، ناگزیر هستند که با رهبری دولت افغانستان مذاکره بکنند و در مذاکرات با رهبری دولت افغانستان بدون شک با رهبری است که در نتیجه انتخابات به وجود میاد. دیدار آقای خلیلزاد هم این بار پس دوباره به خاطر زنده ساختن مذاکرات هست، اما تفاوت در اینجا است که این بار مذاکرات رو در رو باید با خود مردم افغانستان و حکومت افغانستان صورت بگیره. تر اوسه لا روښانه ده چې امریکایي پلاوی به په اسلام آباد کې د طالبانو له اساسو سره لیدنه کړې وي او که څنګه. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له اساسو سره په لیدنه کې ویل دي چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره یوه سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته شوې او افغان دولت او طالبان دې دا مهال له لاسه نه ورکوي. اوس هم لنډه دمه لرو. د خبر دوام ته ښه راغلاست.
په هرات ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د خوځښتونو له زیاتېدو سره سم سیمه ییز پازوال د دې ولایت په شمال کې د پراخو عملیاتو له پیله خبر ورکوي. د هرات والي وایي چې د دې عملیاتو موخه په کشک رباط ترڅنګي ولسوالۍ کې د امنیت ټینګښت دی چې له دې لارې د لاجوردو او نورې پروژې به تیریږي. په دې اړه جوړ شوي راپور ته مو پام راړو. یکی از ویدیوهای روان هستیم که در اونجی همکنون جنگ جریان داره و قرار هست که تا لحظات دیگه ما در این منطقه برسیم و از نزدیک جزئیات ماشین شریک بسازیم. اوس مهال د کشک رباط څنګي ولسوالۍ شمال ختیځ په 80 کیلومتره کې یو. د هرات سیمه ییز پازوال وایي چې کشک رباط څنګي ولسوالۍ کې د ټاپي د ګازو او لاجوردو لارې په تېرېدو سره دا ولسوالۍ د دې ولایت له تګلریزو سیمو څخه شمیرل کېږي. له همدې کبله هڅه لري تر څو د دې لارې امنیت په جدي توګه ټینګ کړي. چاره‌ای که ما و شما سر از او ایستاده هستیم یکی از چاره‌های بسیار مهم اقتصادی افغانستان است که به بندر تورغوندی وصل میشه. بندر تورغوندی یکی از بنادر بسیار حیاتی افغانستان است. راه لاجورد پروژه تاپی از اینجا عبور میکنه. این به دولت افغانستان بسیار حائز اهمیت هستند و ما من حیث ولسوال همیشه تقاضای ما ای است که منطقه باید امن شود. یا در می منطقه 10 دقیقه در مقابلشان تاب نمیارن مقابل قطعات ما و به خاطر اینکه طالبان پس نمیه ما برنامه دیگه داریم که بعضی بیسا و پشتار تحکیمات شوه و دشمن از این ساحه باید متواری شود. کله کېږي چې امنیتي ځواکونه دې سیمې ته نه دي تللي او د خلکو ټولې ستونزې د طالبانو تر ادارې لاندې محکمه کې پر مخ ځي. د دې سیمې یو شمېر اوسېدونکي که څه هم نه غواړي څېره یې وښودل شي د طالبانو تر ادارې لاندې ژوند داسې بیانوي. طالبان گفتم که عام برکاکی است 300 روپیه سبلیت چیز میخواه وشری تاریخ میخواه وشری گندم میخواه نخود کرابه همه کلش پیش ما مردم جمع میکنه. دعواست محکمه داره ولسوال داره قاضی داره همه دعوایش شروع است. سم دم بچی سری ما مردم جوړ کړه است. د دې ولسوالۍ یو شمېر برخې د وسلوال طالبان له لوري په ماین پوښل شوي دي. له همدې کبله د امنیتي ځواکونو عملیاتونه پڅ کړي. دا موټر بم هم په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو له لوري شنډ شوی دی. خوشبختانه هیڅ نوع تلفات موږ نه لرو. د دشمن ځواکونو ته په دغه 2 ورځو کې تلفات وراړولي دي او تقریبا نن 4 حلقې ماینونه د دشمن چې په مسیر د لارې کې د افغان امنیتي ځواکونو ښخ کړي و هغه هم زموږ جسامونو تطهیر او له منځه ولاړل او همداراز یو تعداد نور انفجاري مواد چې دي حتی په مسجدو کې دلته ځای کړي و هغه هم د افغان امنیتي ځواکونو د خوا څخه کشف او خنثی سوله. سیمه ییز پازوال وایي د دې ولسوالۍ ډېرې برخې چې د طالبانو په لاس کې دي کوکنار کړل شوي دي. این کشتایشان تخریب میشن. عملیات ما تکمیل شد و کشتای باز مسئولینش میان تخریب میکنن. د هرات کشک رباط څنګي ولسوالۍ له کشک کهنه او له دې لارې د بادغیس له کمري او بالامرغه ولسوالۍ سره نښتې ده. از اوایل صبح امروز با حضور این نیروها در حدود 10 قریه در ولسوالی کشک رباط‌سنگی از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی گردیده و قرار است عملیات نظامی این نیروها امشب تا فردا هم ادامه داشته باشه و بقیه قریه‌جاتی که در مربوطات ولسوالی کشک رباط‌سنگی حضور طالبان در آن محسوس هست از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی گردد. پدرام قاضی‌زاده، تلویزیون آرزو، هرات. او په کونړ ولایت کې د 500 میلیونه افغانیو په ارزښت د څو بېلابېلو پراختیایي پروژو چارې پیل شوي دي. سیمه ییز پازوال وایي چې په دې پروژو کې د کلیوالي سړکونو جوړښت د ژورو څاګانو کیندل او ودانیزو پروژو شامل دي چې د چارو په بشپړېدو سره به د څښاک پاکو اوبو ته په زرهاو کسانو لاسرسی پیدا کړي او په زرهاو جریبه ځمکه به هم خړوب کړي. په همدې حال کې د کونړ یو شمېر اوسېدونکي دې ولایت ته د مرکزي حکومت د نه پاملرنې څخه نیوکه کوي او په کونړ ولایت کې د لا زیاتو پروژو د پلي کېدو غوښتونکي دي. د هېواد په ختیځ کونړ ولایت کې د بیا رغونې په لسګونه وړو او لویو پروژو کار پیل شوی دی.
ولایتي مسؤلین وایي د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې کلیوالي سړکونه، ژورې څاګانې او د کونړ د سیند د یوې برخې مهارېدل پیل کړي دي. دوی وایي سره له دې چې په تېرو کلونو کې دغه ولایت ته پاملرنه نه ده شوې، خو اوس یې د 500 میلیونو افغانیو په ارزښت بیلابیلو پروژو کار پیل کړی او ډېر به یې په روان کال کې پای ته ورسیږي. د کونړ ولایت د کلیو بیا رغونې رئیس وایي کونړ یو غرنی ولایت دی او زیاتو پروژو ته اړتیا لري. صفت الله شرافت وایي د کونړ د مرکز په ګډون ډېر ولسوالۍ صحي اوبه نه لري او په دې برخه کې په کار لاس پورې کړی. زموږ خو تقریبا د مختلفو برنامو له طریقه دغه پروژې دي، یعنی په حدود د ولسي تړون د پروژو نه که په مستثنا باندې ووایو نو تقریبا د 140-50 پروژو پورې به د دغه کال تر اخره پورې موږ تکمیلوو. دغه څه جاري او تکمیلي پروژې چې په دې کال کې پلان کړي دي او د ولسي تړون خو 109 پروژې دي چې دا به هم کېږي تکمیلېږي او په دې 4 ولسوالیو کې. د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي سره له دې چې په یو شمېر سیمو کې یو څه پروژې شته، خو زیاتوي دغه ولایت زیاتې پروژو ته اړتیا لري. دوی د حکومت څخه غوښتنه کوي د کونړ د سیند ترڅنګ د خلکو زرګونه جریبه ځمکې للمي دي او باید د اوبو سیستم ورته برابر شي. خبره ده چې د ملک آبادي غواړي چې دغه وځي د اوبه راشي، د ملک للمي دی، فصلونه دهقانانو سوځي او په دې ځای کې د لارې کوڅې پخې شي او په دې ځای کې د عوامو ته یو سهولت پیدا شي. موږ له زموږ کلي کې اوسه پورې کوڅې نه دي پخې شوي د اشرف ابراهیم بابا په باچای کې دا خوړلې دا ډېر کورونه یې وړه چای مخه ونیوله. کونړ د هېواد په ختیځ کې د ډیورند په کرښه پروت یو سرحدي ولایت دی چې په تېرو حکومتونو کې ورته خاصه پاملرنه نه ده شوې، خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. زموږ د دې مهال خبري ټولګه همدومره وه. له پاملرنې څخه مننه. د سبا د هوا حالات به مې هم همکار وړاندې کړي. ښې شپې ولرئ. کابل نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټی 12. مزار شریف نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټی 14. هرات لمرین د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټی 6. جلال آباد نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټی 18. بامیان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټی -3. کندز اورښت د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټی 10. کندهار لمرین د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټی 14. غزنی نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټی 2. میمنه نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټی 4. د بدخشان فیض آباد نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټی 6. اسلام آباد نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټی 18. نوی دهلي لمرین د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټی 23. تاشکند نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټی 12. دوشنبه نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټی 12. تهران لمرین د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټی 19. دوبۍ لمرین د تودوخې لوړه درجه 41 ټیټی 11. استانبول نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټی 18. مسکو اورښت د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټی 3. بیجینګ نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټی 22. او همداشان اشقاباد لمرین د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټی 12 اټکل شوی.